طالبان د چا امر ته په تمه دي؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. طالب چارواکي پوهنتونونه د نجونو محصلانو ستنېدو ته چمتو دي خو چې لوی مشر امر وکړي. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو سلاکار مولوي عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو محصلانو منلو ته تیار دي خو د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده فرمان ته سترګې په لاره دي ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پریکړه د هغه په لاس کې ده. ښاغلی جبار چې له اسوسییټ پریس خبري اژانس سره یې خبرې کولې دا ونه ویل چې دا پریکړه به څه وخت وشي خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو لوی مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي بند شول او چې د خلاصولو امر یې وکړي نو په هغه ورځ به بیرته خلاص شي. نوموړی زیاتوي چې طالبان دا هر څه په دې خاطر کوي چې د خپلو مشرانو د اوامرو تابعیت کوي. مولوي عبدالجبار دا یادونه هم کړې چې د طالبانو ټول مشران حتی وزیران یې د نجونو د تعلیم او تحصیل پلویان دي. مولوي عبدالجبار چې وایي له ملا هیبت الله خونزاده سره یې د روسانو پر ضد یو ځای جهاد کړی و. اسوسییټ پریس ته دا هم ویلي دي چې له خپل لوی مشر سره یې 8 کاله مخکې لیدلی دي. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د محمد ندیم پخوا ویلي و چې د پوهنتونونو بندول د ښځو او نارینهو د ګډو ټولګیو د مخنیوي لپاره یوه اړتیا وه. هغه دا هم ویلي و چې د په نظر د پوهنتونونو ځینې مضمونونه د اسلام له اصولو سره په ټکر کې دي. ندیم ټینګار کړی چې په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیل بندیز تر اوسه هم تر امرساني پورې پر ځای پاتې دی. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیل بندیز موقت بللی و او ویلي و چې هر کله د جامو او درسي موادو د څرنګوالي په څیر د نجونو اړوندو ستونزې حل شي نو پوهنتونونه به بیا پرانیستل شي. مولوي عبدالجبار وایي که د نجونو پوهنتونونه دي که ښوونځي هلته هر څه مخکې له مخکې چمتو دي خو یوازې وختونه ښایي بدل شي داسې چې د مثال په ډول هلکان سهار او نجونو ماسپښین درسونه وي یا برعکس.